بسم الله الرحمن الرحیم. د صدر صاحب په اجازه سره یو څو شعرونه چې دا خو ستا د لیونو سترګو اثر دی، دا خو ستا د لیونو سترګو اثر دی، ګینې زړه زما د څه شي نه خبر دی. چا تپوس د باچا خان چې رانه وکړو، چا تپوس د باچا خان چې رانه وکړو، ما ویل دغه یو ملنګ زمونږ رهبر دی. مهرباني. چا تپوس د باچا خان چې رانه وکړو، ما ویل دغه یو ملنګ زمونږ رهبر دی، چې د سرو غوښو بویونه ترېنه خیږي، چې د سرو غوښو بویونه ترېنه خیږي، لګېدلی اور په لر دی او په بر دی. خود څوک نشته چې راغونډ کړي پښتانه په یو اواز، د سر یاره چې نه کوي او د مال یاره چې نه کوي، د جیل نه نه یریږي، د بیړو نه نه یریږي، د جیل نه نه یریږي، د بیړو نه نه یریږي. دیانتدار وي او په زړه باندې صفا وي، مخلص دیانتدار وي او په زړه باندې صفا وي، د امن تشدد په فلسفه باندې ولاړ وي، زیرک وي، باریک بین وي او د هر چا نه هوښیار وي، بیخي چې باچا خان وي قوم پرست وي او افغان وي. مهرباني. بیخي چې باچا خان وي قوم پرست وي او افغان وي، بیخي چې د امن تشدد باندې ایمان وي، ملنګ وي خو په خپله ملنګۍ کې هم لوی خان وي، جامې چې د خمتا اچوي او خیر کا اشنغر وي، جامې چې د خمتا اچوي او خیر کا اشنغر وي، د ټولو پښتنو د زړه سلطان سکندر وي، د ټولو پښتنو د زړه سلطان سکندر وي. دنیا ټوله پیژني په عقل او په فهم او په پوهه، پیرنګ چې تیاریږي هم او رنګ چې تیاریږي، پیرنګ چې تیاریږي هم او رنګ چې تیاریږي، یو داسې مخاور چې هر جنګ ته نه یریږي، سرفروش او لارښود داسې پکار دی چې قاضي وي، چې لر او بر کې واړه پښتانه ته ناراضي وي، بیخي چې باچا خان وي یا په خپله باچا خان وي.